قسم په خدای کدي سي منظر ما په زندګۍ کې لیدلی لکه نن چې ما د بنیر راولیدو. موږ ته ماشومان کې پای کې ته ماشومان چې دا څنګه وکړل دا مارګه لا رئيس بس زي مونږ بنیر ته روان یو د کوم امدادي کیمپ دپاره کوم سامان یې راګستی کوم کیش یې راګستی دی دا باغې متاثرینو ته رسو دی به دا اوس په امدادي کیمپ لګېدلم د هغو نه اوبه هم به وڅښې په دوی نه مونږ معلومات هم وکړو په دوی وایي چې یار هغسې ته رسېدل خو ډېر ګران دي لرې دي مونږ به 100% کوشش کوو که مونږ پیاده لارې او که په هره طریقې هغه متاثرینو ته به ځان رسو او دا سامانونه او دا کیش به بای هینډ ورکوو او متاثران کسان ته به یې په خپل لاس رسوو انشاءالله کوشش به یې کوو. تاسو دغه یو کو چې موږ ځان ته راورسېدو تاسو به غم کې اذان شریک کو خیر کې ګړه پلای تنظیم لړاري سواد ته طرفه دا چې کوم خلکو چې زموږ سره ډونیشن کړي کنه هغه خلکو لمو یقین ورکو چې دا هغه متاثرین دي دیو لمو بای هند هغه خپل تاسو هغه مدد راورسو دا چې شاذرین راوانه دي او بیا به ان شاء الله کوشش وکړو چې موږ ډیر څه وکړو تاسو لپاره موږ چې څنګه راغلو خپل سروې کوله دا اخیرنۍ زیره او اخیرنۍ چې راورسېدو د سیلاب آغاز کړی او موږ اوس پکته ځو دا ټول چې کومو کسانو خیر ښېګړې پلای تنظیم ته ډونیشن کړی دی د خیر ښېګړې پلای تنظیم 3.5 غنټې لاره وواله څه پیاده څه په ګاډي کې خو انشاءالله مستحق ته به او هغې کسانو ته به موږ په لاس کې ورکوو او کومو کسانو چې کورونه ورانې شوي دي هغو سره موږ یو سره ملاقات وکړو نو تمه لرئ چې انشاءالله ستاسو کوم امانت چې دي هغه انتهایي صحیح او مستحق او متاثر خلکو ته ورسېده نو خیر ښېګړه پلای تنظیم به دا ګامونه وخت په وخت ته انشاءالله را روان وخت به زموږ د سواد کې دیزي څه نوم دی د دیزي نه شیخان جاپان شیخان قدرنګر شیخان وای شیخان جاپانګر اچھا قدرنګر دا چې دا کنه دا قدرنګر دی هغه دی په کم ځای کې کور کې چې 35 کسان وفات شو تقریبا بابا سره موږ ملاو شو او مخکې اوس دا زموږ اولنی ځای دی چې تقریبا 3.5 غنټې موږ په لارې کې ولاړو سهار موږ د سوات نه روان شو دا ټایم راورسېدو اوس د دې خلکو سره زموږ د خیر ښېګړې پلای تنظیم د ډهرې سوات د طرفه څومره تعاون کېږي هغه اوس موږ د دې خلکو سره کوو او اول موږ صرف د خلکو سره میلاویږو چې دا څو کوره دي او څومره متاثرین دي د هغې ډیټا جمع کړو نو انشاءالله به 3 غنټې پس به بیا موږ خپله د امداد کاروایي شروع کوو. په دې وخت کې د دې کورونو له یقین یو څوک هم نشته ځکه چې دا لا په خپلو مړو پسې ګرځي د خپلو مړو په تلاش کې دي. قسم په خدای که داسې منظر ما په زندګۍ کې لیدلی لکه نن چې ما د بنیر راولیدو ډېر د خفګان او د افسوس مقام دی بل دوی ته رارسېده ډېر زیات ګران دي زموږ 4 نیمې غنټې وشوې چې دلته موږ ځان راورسو خو دا کوم منظر چې دی د نه لیدو دی او الله دې په دې خلکو هم رحم وکړي په موږ هم رحم وکړي او ډېر بور حالات دي د بنیر موږ خاص په هغې حالاتو کې ولاړو کوم چې مکمل کلی تباه شوی دی. دا موږ په کټکاله کې ودرېدو او دلته د کسان معلومات وکړه او په لار روان یو موږ ته لاره ډېره ده او بل ځای په ځای موږ ودرېږو زموږ کوشش دا دی چې موږ کم انتهایي مستحق خلک چې دي چې هغو ته موږ ورسو او بای هینډ خپل سامان یا د کیش په صورت کې یا د خلکو هغه حالات وګورو چې هغو ته کم څیز ضرورت دي زموږ کوشش دا دی چې کم څیز ضرورت هغه څیز ور ورکړو او انشاءالله دویم کیمپ چې دی د دې نه چې موږ خیر واپس شو نو زموږ اراده ده د منګورې د سواد د متاثرینو لپاره به موږ همدغسې پروګرام جوړو او هغه خلکو ته به موږ انشاءالله ډېر زر ځان رسوو. مطلب دا دی که نه چې به کوم ډېر خلک دي که نه او کوم نه دي چې کوم په سایډ موږ کوشش وکړو چې تېر ځان ورکړو او پټۍ ته 3 غنټې
بیا به ستاسو حق او لږ نه خلک پوه یو په پیله نمبر چې کله دا خور راغی ماشوم راغستی وروسته کې ګاډي شته هغه دا چغې والې ما بچ کړې لرګي د پاسه ناست و هغې پسې واوتسې دوه کسان ماشومان په کټ کې دواړه مړه ورپسې یو بوډا او بوډۍ ورپسې په هغې پسې شپږ کسان نور دا ټول واقعات په دغه ویډیو ولاړو مات کړې او کله چې په دمان چاپېر شي زه خلکو په دغه ځای کې باندې وخېدې ولم بیا زه لاړم په دې باندې کوشم په دغه ځای کې یو بوډۍ ښه هغه مې ځان سره واخیست مخه هغه ځای ته زما دغه دوکان دی ټولو خلکو خپل دوکانونه صفایي کوي خدای چې زما په دوکان کې دننه ټول چرګانونه پراته دي ما خپل دوکان نه لا ګوتې نه دي ولې زموږ اته ماشومان غیر پای کې پهله ماشومه چې دا پنځه کالو ده زموږ ځای په یو راپور دی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ سب نے ملاحظہ فرمایا، یہ خیر خیگڑا پلائی تنظیم گڑھا اسوات کے رضاکار ہے جو صبح سویرے بنیر کی طرف روانہ ہو گئے تھے تاکہ سیلاب متاثرین میں جو بھی ہمارے مسلمان بھائی متاثر ہو چکے ہیں، جن کے گھر بار برباد ہو چکے ہیں، جن کے اہل و عیال اس طوفان میں اس سیلاب میں شہید ہو چکے ہیں، ان کی دادرسی کر سکے اور جو بھی مدد ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچا سکے۔ تو الحمدللہ خیر خیگڑا پلائی تنظیم گڑھا اسوات کے تمام رضاکار وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ راستے میں چونکہ بہت زیادہ رش تھا، تقریباً 4-5 گھنٹے ان کو راستے میں لگے ہیں، پھر کچھ پیدل فاصلہ بھی انہوں نے طے کیا ہے اور اس گاؤں تک جس کا نام قدر نگر ہے، وہاں پر ایک خاندان کے 35 افراد بھی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس طرح کئی قیمتی گھر وہ بھی اجڑ چکے ہیں اور اب صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیچڑ بھی جو ہے نا پڑا ہوا ہے اور یہ دکانیں بھی جو ہے نا بالکل برباد نظر آ رہے ہیں اور مٹی ہی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ صفائی میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں تاکہ راستہ بھی بنا سکے۔ راستہ جو ہے نا وہ دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال مختلف تنظیموں کے رضاکار وہاں تک پہنچ رہے ہیں اور ان تک سامان پہنچا رہے ہیں۔ میں اپنے تمام گاؤں والوں کے بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ہم نے یہ مہم صرف اپنے گاؤں تک محدود کر رکھی تھی اور بہت کم وقت کے لیے یہ مہم ہم نے چلائی تھی، مگر اس کم وقت کے باوجود ہمارے گاؤں کے لوگوں نے خیر خیگڑا پلائی تنظیم گڑھا اسوات کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تاکہ وہ بنیر میں موجود اپنے بہن بھائیوں تک مدد پہنچا سکے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ہر کوئی تو ایسی جگہوں میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک نیٹ ورک اور ایک منظم اور مربوط نظام ہونا چاہیے، جس کے لیے الحمدللہ ہمارے علاقے میں خیر خیگڑا پلائی تنظیم گڑھا اسوات کے نام سے یہ آرگنائزیشن موجود ہے۔ تو ہم نے اپنے گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے گاؤں کی طرف سے پورا صدقہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آفت سے بچائے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ حالانکہ یہ آفت، یہ مصیبت ہمارے سر پر بھی آ سکتی تھی، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہم بھی تو اسی علاقوں میں ہی رہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی یہ سانحات، یہ واقعات رونما ہو سکتے تھے، مگر اللہ نے ہمیں حفاظت عطا فرمائی ہے اور ہمیں بچایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سر کا صدقہ دیں، اپنے بچوں کے سر کا صدقہ دیں۔ آئیے مل کر ان سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کریں، اپنے ہاتھ کھول دیں، کیونکہ یہی موقع ہے، یہی وقت ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں، دکھ درد کی اس گھڑی میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔